السلام علیکم ملګرو. نن د وینډوز د لرنینګ دریمه ورځ ده او دریمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به نن موږ سٹارټ منیو زده کوو. تاسو ته ما په بله ویډیو کې چې کویک لانچ نوټیفیکیشن ایریا ایروفیک دې بارے مې خبرې کړې دي. ویډیو به ځان سره وګورئ. نن دې موږ دریمه ویډیو ده. په دریمه ویډیو کې موږ مکمل خبرې کوو په سٹارټ منیو باندې چې سٹارټ منیو څه ده، سره کوم کار کوي، څه شیان پکې موجود دي، کوم سہولیت موږ ته راکوي. د سٹارټ منیو نه پس به موږ خبره کوو په شټ ډاون باندې. او شټ ډاون ته موږ یو شارټ کټ کی جوړو، یو آیکن مور جوړو چې دغه لارې موږ کولای شو په اسانۍ سره خپل کمپیوټر بند کو او یا ریسټارټ کو. هر څه لپاره به درې وړه اپشن به تاسو ته لاګ آف دا نور شیان دي. په ټول باندې بنن موږ بحث کوو په دې ویډیو کې. ویډیو تر اخره پورې وګورئ زموږ سره. ښه راځو څنګه کولای شو چې موږ دغه بټن چې تاسو وینئ دا سٹارټ منیو بټن ده. د په واسطه باندې مختلف قسمه سیټینګونه دي، هر څه لاسرسي د موږ کولای شو. نو څنګه کولای شو چې موږ سٹارټ منیو اوپن کو؟ اول یو شارټ کټ کی دا ده چې ته کولای شي کنټرول اسکیپ وې. نو د دې لپاره ته کولای شي سٹارټ منیو اوپن کی. بل طریقه دا ده چې کله ته وینډو بټن وې نو بیا هم تاسو سره اوپن کیږي. کله ته سپیس بار وې، کله چې تاسو سپیس بار وای انټر وې بیا هم تاسو سره دا اوپن کیږي. نو مختلف قسمه طریقې دي. زه اوس تاسو ته عملاً یو کوم تاسو ورته وګورئ. د کیبورډ لارې نه او اسکیپ ولیکئ په رن کمانډ کې. او اسکرین مطلب دا ده چې کیبورډ آن سکرین. دا زما سره په سکرین باندې یو کیبورډ راغی، تاسو ته عملاً خایمه. اول زه چې غواړم سٹارټ منیو اوپن کړم کنټرول اسکیپ بټن به وای. تاسو وګورئ تاسو سره یو دانه سٹارټ منیو اوپن کیږي. کنټرول اسکیپ بټن هم چې کله ویل هم لیده. بل شارټ کټ کی دا ده چې کله ته دا وینډو بټن ده ته وینډوز بټن وای. کله چې وینډوز کی باندې کلیک وکړي بیا هم تاسو سره چې دا سٹارټ منیو اوپن کیږي. بل شارټ کټ کی موږ د دې لپاره لرو چې کله موږ انټر وایو وګورئ تاسو سره اتوماتیکلی سٹارټ منیو اوپن کیږي. بل شارټ کټ کی سٹارټ منیو دی اوپن کول لپاره سپیس بار ده. دې لارې هم تاسو کولای شئ چې دا اوپن کړئ. او یا که راځي عادي طریقې سره دلته کلیک کوئ بیا هم تاسو دا اوپن کولای شئ او تاسو ته دا بټن مو خلاصيږي. سٹارټ منیو به خلاص شي. کله چې تاسو سٹارټ منیو خلاص کړل په دې کې مختلف قسمه کالم او پروګرامونه تاسو ته ښکاري. په سٹارټ منیو کې موږ درې کالم وایو چې یو اولنی کالم دا دی آل پروګرام نه بره تر دې پورې وینئ د کې تاسو ته لس شیان درکوي، لس پروګرام درکوي. دې ته چې دا دې کالم ته ریسنټ اوپن پروګرام کالم وای. ورته هغه پروګرامونه به تاسو ته شو کیږي پکې کوم چې تا اوس تازه د اخلاص کړي وي لس دانې او اخره کې تا پکې کار کړی وي. که زه اوس ورډ اوپن کړم یا ورډ بل څه کې کار وکړم ما ته به په دې ځای کې ورډ پروګرام بیا شو کوي. کوم پروګرام به راته شو کوي؟ ورډ پروګرام به راته شو کوي. ښه په غور سره ورته وګورئ. تاسو چې کله په ورډ کې کار وکوئ به ورډ درته راځي، نور پروګرامونه کې کار وکوئ نور به درته راځي. نو هغه پروګرامونه چې تاسو کله ریسنټلی اوپن کړي وي هغه به ټول تاسو دې نه شو کیږي. بل په دې کې چې دا منګه بل کالم چې کوم وایو هغه یوزر ده. یوزر کالم ده یا آل پروګرامز کالم ده. په دې کې تاسو د وینډو پروګرامونه ټول به تاسو شو کیږي. هغه که یوزر را انسټال کړی دي، که هغه پروګرام ولا انسټال کړی دي، کوم وینډو سره راغلي دي ټول به دې کې شو کیږي. یوزر پروګرامز تاسو بل وګورئ لاندې اکسسوریز ده. په اکسسوریز کې تاسو هغه پروګرامونه شروع کیږي کوم چې ریډی میټ تیار جوړ شوی دي په وینډو کې او د وینډو سره راغلي. فرض مثال کیلکولیټر ده دغه د اوپن کولای شي. نوټ کوم پروګرامونه دي ټول ته د اکسسوریز نه آل پروګرام چې د یوزر کالم ویل کیږي. یوزر کالم ورته ویل کیږي. هغه نه فاس اکسسوریز کې به هغه پروګرامونه وي کوم چې تیار له وینډو سره راغلي وي. بل خبره بل کالم چې موږ سره دا کالم ده چې د وینډو کالم ویل کیږي یا ورته کنټرول فینل کالم ویل کیږي. په دې باندې وبحث او خبرې وکړو. په دغه کې موږ سره بل سرچ بار ده، سرچ پروګرامز ان فایلز. د دې لارې تاسو کولای شئ چې ځان ته یو دانه پروګرام پیدا کړئ. په دې سرچ بار کې تاسو کولای شئ چې مختلف قسمه پروګرامونه وي هغه تاسو اوپن کړئ او تر فائدہ کې سرچ وای خپل تلاش ته پیدا کول دی. یو څه ګرځیدل زه څنګه ای ایکس ولیکم ګوره ایکسل پروګرام پر مثال زه اوپن کوم ګوره دلته راغی لالی کله مینه د ای ایکس مې ولیکه بیا زما پروګرام چې کوم ما سرچ کړی دا هغه ډایرکټ راځي. او زه کولای شم چې ایکسل ولیکم، ایکسل په نامه چې کوم پروګرامونه وي هغه ټول دي نه اوپن کولای شي. یا نور مختلف قسمه پروګرامونه ته غواړئ چې اوپن کړئ
بس راسه سرچ کې ولیکه او اوپن کا. بل ته کولای شې دې نه خپل یو فایل هم ځان ته سرچ کې را پیدا کی. فرض مثال زه راځم کمپیوټر ته، په کمپیوټر کې دې ډیسک راځم، ما سره یو فایل د چې دی غنوم د فرض مثال سافټویرز په نوم فولډر ده. زه غواړم د سافټویر په نوم باندې فولډر اوپن کما. نو راشه په کوم ډرایو کې ده، اول به ډرایو معلوم کې په کوم ډرایو کې ده، ما سره په ای ډرایو کې ده. زه غواړم چې لدې نه هم دا فولډر اوپن کما. نو راشه تل ولیکه چې ای دی ولیکه ډبل ډاټ کې ده، ډبل ډاټ نفس ولیکه چې سافټویرز، سافټویرز په نوم باندې چې کوم فولډر ده سافت ډبل ډاټ سافټویر دا وګوره دا فولډر تر سره ډایرکټ راغی او دې نه ډایرکټ څنګه او فلې کوم مکمل سافټویر هر شی چې ته پکې غواړې هغه پکې پیدا کولای شي او لاسرسي ورته کولای شي. دا خو زمونږ سره سرچ بار چې دې نه خپل پروګرامونه سرچ کوو. بل موږ سره سہولت د دې کې دا چې مثلا زه یو څه ایکسټنشن ورکم، مثلا زه غواړم چې جی پی جی فایل نه پیدا کم ډاټ جی پی جی تصویران چې کوم دي غاځو لیکم وګوره مکمل د ایکسټنشن لارې ته کولای شي یو څه لاسرسي ولري، یا د ایکسټنشن لارې زه غواړم چې د ورډ فایل نه اوپن کما ډاټ ډي او سی ایکس وګوره دا ټول هغه د ورډ فایل نه کوم چې ما جوړ کړی دی او لیکلي مې دي. نو دا هم ته ترلاسه کولای شي او لاسرسي ورته کولای شي دي زینه. بل خبره زموږ سره چې کوم هغه ما تاسو ته ویل چې وینډوز کالم یا کنټرول پینل کالم د دې غنه پاس موږ سره یو بل اپشن ښکاري چې شټ ډاون پی لیکل ده. شټ ډاون کې دلته ډېری زیات خبرې نور دي، پنځه خبرې دي: سویچ یوزر دا، لاګ اف دا، لاک دا، ریسټارټ دا، سلیپ دا، هایبرنیټ دا. که زه چیرته راسم او فی الحال په دې بټن باندې کلیک وکم زما کمپیوټر مکمل بنديږي، شټ ډاون کیږي. شټ ډاون معنی د کمپیوټر بندول. نو بل خبره به دې کې چې مونږ کوو سویچ یوزر، لاګ اف، لاک، په دې کې بس تاسو په یو څو باندې خبرې کوم. ځکه زه تاسو ته ټول وکم په دې کې د ما ریکارډینګ سٹارټ نو بیا ریکارډینګ بنديږي. اول سویچ یوزر ته راځو، یوزر و پیژنې، یوزر په دې زو تاسو ته بحث نه کوم. کله چې مونږ لار شو یوزر ته او یوزر اکاونټ جوړو، زه تاسو ته کنټرول پینل کې یوزر اکاونټ څنګه جوړیږي، کوم سہولیات پکې موجود دي، په ټولو باندې بحث کنټرول پینل کې زه تاسو ته ټولې طریقې خیم څنګه یوزر اکاونټ جوړو، څه سہولیات به کې موجود وي، پاسورډ ورکو. فرض مثال په یو کور کې 15 کسان تاسو کمپیوټر یوز کوئ، کور کې 15 کسان تاسو کمپیوټر یوز کوئ، خو هر چا سره خپل ډیټا، خپل شیان، خپل پروګرامونه انسټال کړي وي، نو کولای شي چې خپل فایلونو ته خپل سیټینګ تاسو شیان چې پکې کړي وي هغه ته په اسانۍ سره لاسرسي ولري. مثلا زما د یو بل کس ته، یو بل ورور مې د بل کس ده، هغه چې د خپل یوزر اکاونټ پکې اوپن کړی، زه هغه کلوز کوم او دا کوم. لاګ اف او د دې کار دواړو یو ده، خو فرق تر مابین دا ده چې سویچ یوزر سره فرض مثال تا یو بل او پروګرام هم اوپن کړی ده. فرض مثال ما ایکسل اوپن کړی، صحیح ده، ایکسل پروګرام ما اوپن کړی ده، په دې کې لګیا ما نور پروګرامونه مې اوپن کړی دي. خو که زه اوس چیرته دلته راشم او زه په سویچ یوزر اکاونټ باندې کلیک وکم، دې سره به زما اکاونټ بند شي، زما یوزر اکاونټ به بند شي، کمپیوټر نه ورسره بنديږي، یوزر اکاونټ بنديږي. خو څه به کېږي، کوم فایلونه چې ما اوس اوپن کړي دي کرنټلی هغه به نه ورسره بنديږي. خو که زه چېرته دا لاګ اف کړم، یوزر اکاونټ به هم بند شي، زما پروګرامونه به هم بند شي، او د بل کس کوم اکاونټ چې زه غواړم هغه به ورکې راخلاصېږي. فرق یې ترمنځ دا ده. بل لاک ده، لاک به تاسو موبایل کې لیدلی وي. د لاک کار دا چې صرف تاسو ته به کمپیوټر لاک کی بند کی، لکه تاسو موبایل کې کار کوئ او یو کې کومه فور بټن چې دا په هغه باندې کلیک وکړئ، نو دې سره چې تاسو کوم کمپیوټر چې هغه لاک سکرین باندې شي، نور هیڅ نه کیږي. خو لاک باندې موږ خبره وکړله چې لاک چې دا. بل خبره چې موږ کوو سلیپ موډ ده. سلیپ موډ تاسو کمپیوټر خاموشه کوي، نور هیڅ نه کوي، تاسو کمپیوټر نه بنديږي، یوزر نه بندي، کمپیوټر دی صرف خاموش شي. فرض مثال ته لګي کمپیوټر کې کار کوي او एकदम تا ته چا غږ کو یا بل کار ته پیښ سو، تا خبره زلزلہ شوه او بس ته څنګه کوي چې تو چې ما پروګرامونه او دا کار خو ډېر زیات کې کړی دا، اوس ورډ کې یو کتاب لیکلی او دا باندې خو هر څه لاړل تالا والا شول. نو د دې لپاره ته څه کوې، سلیپ موډ باندې کلیک کوې، نه ستا چارج مصرفېږي نه بل څه کېږي، ستا کمپیوټر به صرف خاموشه شي. بل خبره موږ د هایپرنیټ کوو. هایپرنیټ او شټ ډاون دواړه یو شی کار کوي. هایپرنیټ هم ستا کمپیوټر کمپلیټلی بندوي، شټ ډاون هم ستا کمپیوټر کمپلیټلی بندوي. خو فرق پکې دا د هایپرنیټ او په دې کې که ته چېرته لګیا وي، فرض مثال ما سره اوس دا د ایکسل پروګرام مې اوپن کړی دا، ورډ مې اوپن کړی دا، نور پروګرامونه مې اوپن کړي دي، جاوا کې لګیا یم، نور پروګرامونو کې لګیا یم، کار کوم. مثال په توګه اوس راځم خپل کمپیوټر څنګه کوم، एकदम ماته یو کار پیښ شو،
یا بل څه وشول یا بل چې ته زما چا غږ وکړه بل څه وشول نو ته که چېرته شټ ډاون وې ستا مکمل کمپیوټر دې بند شو پروګرامونه دې څه دي هغه هم بندېږي که ته چېرته چالان کړې کمپیوټر دې له سر نه سټارټ کېږي خو که ته چېرته په هایبرنیټ باندې کلیک وکړې هایبرنیټ ستا پروګرام بند دې که کمپیوټر به ستا بند شي هر څه به مکمل به خاموش شي بند به وي خو که ته میاشت پاس 2 میاشتې پاس ورځ پاس جمعه پاس دا بیرته خلاص کړي ستا پروګرامونه په همغه حال کې لکه څنګه تاسو سره اکسل د نور پروګرامونه دي په همغه حالاتو کې به خو پروګرامونه به نه وي بند شوي ستا کمپیوټر به سره بند شوی وي دا د شټ ډاون او د هایبرنیټ ترمنځ فرق ده ریسټارټ څه کار کوي ستا په کمپیوټر باندې بوج زیات شو نو ته چې کله ریسټارټ باندې کلیک وکړې او کمپیوټر ریسټارټ کړي ستا کمپیوټر په خپله بندېږي په خپله بیرته په همغه دقیقه په همغه وخت باندې سټارټ کېږي څه کوي ستا کمپیوټر به چې دا ریفریش کړي ستا کمپیوټر به چې دا پروګرامونه ریفریش کړي کمپیوټر به تازه سي له سر نه به سټارټ سي ها پروګرامونه هر ځای چې سټارټ کړي ول هغه مکمل ورسره بندېږي دا د دغه باره کې خبره او مونږ وکړله اوس به راځو د کې ځینې سیټینګونه دي په هغه باندې بحث کوو او په هغه سیټینګ کوو نو هغه دپاره مونږ بیا ځو کسټم ته یا خپله هغه کوم پراپرټیز چې پرون تاسو ته ما ویلي ول هغه آپشن ته به ځو دا چیز اوس زه دا اوپن کوم ګوره بیخي به تاسو سره کمپیوټر بیخي شو کېږي نه بیخي هغه د لکې نه ورک شو راځم دا رقم ته د کنټرول پینل آپشن ده په دې کې هم درته کار کوم تاسو ته څه طریقې سره وښیي نو رایټ کلیک پې وکړه د رایټ کلیک نه فاست پراپرټیز ته لاړ شه پراپرټیز ته چې کله لاړلې کسټمایز اوس تاسو وګورئ دلته راځم ما سره کنټرول پینل ده کنټرول پینل تا ته وښیي وي نه ښیي شوی کې که شوی نه کړي زه ورته وایم چې ما ته بیخي کنټرول پینل په هغه لیسټ کې مه ښایه صحیح ده بیخي راته ډسپلی کوم اوکې افلای دا مهم ده ښه مخکې موږ دا نه وکړه ځکه لږ مشکلات سره مخ اوکې اوس تاسو راشئ کلیک پې وکړئ دې کې اوس وګورئ کنټرول پینل شته نشته ده کمپیوټر شته هو کلیک پې وکړه مخکې څنګه شو کوه اوس څنګه شو کوي بیرته زه بیرته همغه عادي حالات ته وړم نو راشه پراپرټیز باندې کلیک وکړه پراپرټیز نه فاست کسټمایز ته راشه کسټمایز کې ته وګوره مخکې موږ سره از مینیو سره بهتره ډرایو خو ده که ته چې دا په لینک کې واچې دا به یو لینک غوندې جوړ شي موږ د فولډر لینک جوړو بل څه هم لیدلي کله چې هغه لینک باندې سړی یو کلیک وکړي مکمل تاسو سره هغه فولډر اوپن شي او خلاص شي نو ته د لینک په حیث باندې غواړې که نه د مینیو په شکل باندې غواړې زه چې مینیو کې راته وښیه بیرته ګور از مینیو اوکې کا افلای کا او بیا یې اوکې کا او اوس راشه وګوره څنګه شو اوس ورته ګوره صرف تا ته به هغه ډرایبونه ښیي نور تا ته هېڅ هم نه ښیي ښه کنټرول پینل نشته ده زه به اوس غواړم دې کې کنټرول پینل راځي څه طریقې سره به راولو د هغه ډېره اسانه طریقه ده بیرته به راشي همدلته دا مشکلات خلکو ته ډېر زیات پیښیږي او بیا پوښتنه کوي تپوسونه ډېر زیات کوي خو دا اسانه طریقه ده پراپرټیز نه پاس کسټمایز ګوره که ته مورې ډونټ ډسپلی دس آیټم بیخي درته ښایم ته به ورته وایې چې مینو درته وښیي که مکمل لینک درته وښیي کوم چې ته غواړې لینک کوي مکمل کنټرول پینل ته اوپن کړي زه چې لینک راته وښیل دا او دا څنګه کدي نه اوکې کا افلای کا او اوکې کا اوس وګوره ها کنټرول پینل راغی کلیک پې کوه مخکې بیخي موږ سره ونه اوس به مکمل اوپن کېږي که نه بل اپشن به تاسو وایي چې هغه بس رقم ته کار کوي په هغه کې هم درته عملاً کار کوم یو کې ته کار کوم ټول په همدې شکل باندې کېږي ډسپلی از مینیو ما ته صرف مینیوګانې ښیه اوس ګوره مینیو کې به څه چل کوي که ته به صرف مینیوګانې شو کېږي هغه به نه اوپن کېږي کنټرول پینل ګوره اوس ورته زه کلیک کوم ها وګوره ټول مینیوګانې اکشن سینټر اټو پلی دا به ټول درته یو دانه وایم ښه یو کې به موږ بېله بېله ویډیو جوړو او ډېر دلچسپه درس ده مکمل سیټینګ ده پکې په دې کې زده کوي تا په 10 کې هم هماغه حساب ده په 8 کې هم هماغه حساب ده کومه وینډو چې ته بیا کاروي ټولو کې هماغه یو حساب ده خو چې دې کې تاسو سم ځان پې پوه کړئ دا وګورئ مکمل سیټینګ تاسو سره اوپن کېږي دغه شان دي ماوس ته ځي بل څه ته ځي دا رقم ته شو کوئ که از لینک کې شو کوئ دا خو هغه یو څو مهمې خبرې وي اوس درته یو بله طریقه ښیم دا خو زموږ سره هغه حساب و چې ټول مې تاسو ته وویلې اشته دي کې یو څو خبرې نورې دي هغه هم درته کوم پکې چې فاتې نه شي بیا وروسته پاتې کېږي زموږ څخه دلته تاسو وګورئ راځئ نور شیان پکې راولئ مثلا ګوره هوم ګروپ پکې جوړوئ
یا پکې نور شیزونه ښایي چې راشي یوزر لارج آیکن د ویډیو پلیر دا شیان پکې غواړي رن کمانډ دې پکې وي که نه دي وي که زه غواړم چې رن کمانډ پکې راشي اوس وګورئ رن کمانډ نشته پکې فلحال وګوره رن کمانډ پکې نشته دې پسې چې کوم ویډیو د هغه به زموږ د رن کمانډ په باره کې ها چیک لګوه تا سره به هغه شی پکې راځي رن کمانډ کې چیک ولګوه اوکې کا او افلای کا بس دا دی اوکې اوس تاسو وګورئ دلته تاسو سره رن کمانډ راغللو او دې کې ته شی سرچ کوئ ډایرکټ به زه دې باره کې ته خبرې کوم په نیکسټ ویډیو کې انشاءالله په دې کې یو مکمل تفصیلي خبرې کوم بله خبره زموږ چې د هغه کسټمایز کې خو مکمل خبرې موږ وکړلې د همغه ټول یو شیان دي بله خبره تا ته راځي سټارټ مینیو سایز نمبر اف ریسنټ پروګرامز ټو ډسپلی فلحال از ډیفالت عادي حالات کې چې د تا سره په دغه شیانو کې ما تاسو ته چې 3 کالم لري د پریسنټ اوپن کالم کې چې دا پروګرامونه چې تا ته ښیي څو دانې ښیي درته 10 دانې ښیي که ته غواړې چې د کې کمای یا زیاتی راولې ستا ته څو دانې وښیي نو ته به راشې دې ځای ته پراپرټیز نه فاست کسټمایز ته راشه او دې ځای کې ورته ووایه زه مثلا 2 غواړم 3 غواړم څو چې ته غواړې فرض مثال زه 3 دانې غواړم 3 نه زیات دې ما ته په دې ځای کې نه شو کوي صرف 3 دانې مهم پروګرامونه چې کوم ما کار کړی وي هغه دې راته شو کي اوکې کا افلای کا او اوس ورته وګورئ تاسو څو پروګرامونه سره شو کېږي صرف کمپټیشیا ده وندر شیر ده او ګیټینګ سټارټ دا 3 پروګرامونه درته ښیي نور درته نه ښیي که ته څو غواړې هغومره شمار پکې راوستلی سي اوس که ته نور پروګرامونه هم بند کوې خو صرف 3 به درته ښیي زیات به درته نه شو کوي د 3 نه بغیر ته نور یو آپشن هم نه شو کوي بله خبره چې کوم موږ کوو د هغه نه فاست نمبر اف ریسنټ آیټمز ټو ډسپلی ان د جمپ لیست جمپ لیست وپېژنئ چې جمپ لیست څه ته وایي لږ تفصیلي پکې زما خیر ویډیو هم غټېږي خو ښه به پرې پوه شئ چې جمپ لیست اول وپېژنئ تاسو جمپ لیست څه ته ویل کېږي ښه زه تاسو ته جمپ لیست در پېژنم جمپ لیست رایټ کلیک وکړه ټاسک بار باندې پراپرټیز نه پس سټارټ مینیو کسټمایز ته راغللو ا نمبر کوم ریسنټ پروګرام چې اوپن شوي ول هغه خو دا د تاسو وپېژندلو په همدغه ریسنټ پروګرام کې چې نور کوم پروګرامونه ته اوپن کوي هغه ته جمپ لیست ویل کېږي فرض مثال دا وګوره ما سره دا ور کمپټیشیا ده د کې ګوره څو پروګرامونه نور موجود دي ریکارډ سکرین دا ریکارډ فور فایند ده بل پکې ورډ وګورئ دا به یو درته وایم نور ټوله ما خبر ده اسایمنټ سایف اسایمنټ ګولز دي وینډوز ډیفینیشن ده کمپیوټر ډیفینیشن ده وینډوز ډیفینیشن بیا راځي پس نو دغه هغه لیسټونه چې ما تاسو ته ویلې په ورډ کې اوس وګورئ ما چې کوم فایل نه اوپن کړي ریسنټلی جمپ لیست کې دا ما سره پراته دي دا جمپ لیست کې ته غواړې چې په جمپ لیست کې تا ته څو دانې وښیي ډیفالټ چې کومه تر ډیفالټ تا ته 10 دانې ښیي خو که ته کموي یا زیاتوالی پکې راولې هغه هم پکې کولی شي راځه پراپرټیز نه فاست لاړ شه سټارټ مینیو ته او سټارټ مینیو نه فاست کسټمایز کې ورته مثلا د دې اندازه زه ورته 2 کوم چې 2 دانې ماته شو کوه دې نه زیات ماته مه شو کوه ګوره ورته 2 اوکې افلای او اوکې اوس تاسو وګورئ چې جمپ لیست کې موږ ته څو دانې آپشن شو کوي او دا خو ما سره فایل اوپن شو مکمل جمپ لیست کې ما سره صرف 2 فایلونه څنګه کوي ماته شو کوي چې ما ریسنټلی اوپن کړي ول هغه دغه 2 اخري فایل نه دي دی ماته وښودل د هغه جمپ لیست چې تاسو ته په جمپ لیست کې کوم فایلونه او کوم شیان وښیي بله خبره په سټارټ مینیو کې زموږ سره چې دا پاور بټن اوس اکشن خپل کار دی پاور بټن چې ده که زه اوس پاور بټن باندې کلیک وکړم زما کمپیوټر مکمل شټ ډاون کېږي خو نه که ته غواړې چې دا ورته چینج کړې زه چې ته پاور بټن باندې کلیک وکړم زما کمپیوټر د ریسټارټ شي زما کمپیوټر د لاک شي زما کمپیوټر د لاګ اف شي هایبرنیټ دي شي ته مختلف قسم شیان پې کولی سي اکشن یې پې کولی سي فلحال ما سره شټ ډاون ده خو زه غواړم چې دا تغییر کوم نو راشه دې ځای نه ورته کوم آپشن چې ورکوي هغه ورته ورکولی شي مثلا ما کمپیوټر د سلیپ موډ ته لاړ شي افلای کا اوکې کا اوس راشه ته وګوره دلته به تا سره چې راځي سلیپ موډ راځي که ته اوس فلحال په شټ ډاون بټن باندې پاور بټن باندې کلیک وکړي ستا کمپیوټر به اتوماتیکلی په خپله باندې څنګه کېږي سلیپ موډ ته به ځي که مختلف قسمه شیان نور پکې لګوي هغه هم تاسو پې لګولی شئ هغه اکشن هم تاسو ورته ورکولی شئ سلیپ موډ دا نورې کومې اکشن یې پې ورکوي هغه هم تاسو پې لګولی شئ بله خبره چې موږ کوو هغه پرایوسي کې ده Store and display recently opened programs in start menu فلحال به ما ته هغه شیان ښیي کوم چې په ریسنټ ما اوپن کړي دي کوم پروګرامونه هغه ګورئ په منیو کې سټارټ منیو کې ما ته شو کوي دې ځای کې 3 مرتبې دي که نه خو دغه که تا هر څومره تعداد وکړې ټول به تا دغه ځای کې شو کېږي خو که زه ورته وایم چې ما ته دا شو نه کړي او دا شو کېدل نه غواړي بس راسه دې نه چیک اخوا که او افلای اوکې چې کله که بیا به تا ته د یو پروګرام هم نه شو کېږي اوس تاسو وګورئ دلته
موږ سره ریسنټ کې یو فایل هم نه ښیي. تاسې هر څومره پروګرامونه اوپن کوئ تاسو سره په ریسنټ کې یو فایل هم نه شو کېږي. نو دغه هغه آپشن ده چې ته یې غواړې درته شوی کړي او که شوی نه کړي پراپرټیز ته راشه بیا سټارټ مینیو ته راشه. دې نه لاندې بیا یو بل آپشن ده. زه راځم دا اپلای کوم چې ماته یې شو کوه. اوس ګورئ زه راځم چې کله ماته دا زه پې شو کړم نو بیا د دې نه فس چې زه اوس کوم فایل اوپن کړم فی الحال خو ما نه اوپن کړی هر څه یې بیا کړي زه مثلا ورډ اوپن کوم موږ کتو ورډ هم اوپن کوم ایکسل هم اوپن کوم دا لږ زر زر اوپن کېږي دې لپاره مې دا اوپن کړه چې ویډیو بیا ډېر زیاته غټېږي. دا د ایکسل فایل مې هم څنګه اوپن مې کړه. تاسو اوس راشئ دلته وګورئ دا فایل ما سره څنګه شول اوپن شول. نو په دې سره یو بل جمپ لیست راځي. جمپ لیست به چې خو هغه اوس ولې نشته ځکه چې ما اوس پکې فایل نه دی اوپن کړي. کله چې زه دې کې فایل نه اوپن کړم بیا به تا ته هغه فایل نه چې څومره دي اوپن کړي وي هغه به تا ته په جمپ لیست کې ښیي. اوس به یې نه درته دغه هغه آپشن ده که چېرې دې کې چک نه وي تا ته به ریسنټلی اوپن آیټمز هم نه ښیي دلته او په سټارټ مینیو کې هم نه ته شو کېږي او که چک وي بیا به تا ته ریسنټ اوپن آپشن هم ښیي او په سټارټ مینیو کې به هم شو کېږي. دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ د شټ ډاون لپاره یو آیکن جوړ کړئ. شټ ډاون لپاره موږ سمپلی غواړم چې په دې سکرین باندې مثلا ما سره یو بټن وي زه کله کمپیوټر هغه کوم کلیک پې وکړم ډېر کسان یې غوښتنه هم کوي او زه به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې درته همغه جوړوم مکمل طریقې سره به وي. اوس ویډیو غټېږي که زه نور مخکې ځم او بیا به تاسو مره تنګېږئ.